عبدالله قریشي یو ځوان انجینر الک اسلام آباد ته هایکینګ دپاره لاړه خو واپس هغه مړ راغله. دا ولې ملګري وایي چې هغه ته هلته په هایکینګ کې د زړه دوره وشوه. د زړه دوره خو موږ وایو چې دا بوډاګانو ته کیږي، زړو خلکو ته کیږي، یا داسې خلکو ته چې هغه ته د زړه څه ناسه مسله وي. نو بیا عبدالله قریشي خو د 15 نه تر د 20 کالو ځوان هلک و. بیا ولې داسې وشو چې هغه ته په هایکینګ کې د هارت اټیک وشو یا زړه دوره ورته وشوه. په ځوانانو کې که موږ وګورو نو د امریکن هارت اسوسییشن د ډیټا مطابق 2% دا ریز راځي د هر کال چې په ځوانانو کې د هارت اټیک د غریشو زیاتیږي. خو د تیرو 4-5 کالو داسې د 2 نه د 15 او 15 تر د 15% پورې هم دا تناسب زیات شوی دی. که موږ وګورو نو د ځوانانو دغه د هارت اټیک وجوهاتو کې یوه وجه چې کوم ده هغه د هایپرټرافاید ابسټرکټیو کارډیومایوپاتي، کوم چې یو جینیټیک یعنی یو جینیاتي بیماري ده. په دې بیمارۍ کې داسې وي چې د زړه کوم 4 خانې دي، دې کې د لاندینۍ 2 خانې کوم چې وینټریکلز دي، نو د دې دا دیوال دا د خپل سایز نه لږ غونتې غټ وي، او خاص کر دا سپټم یعنی کوم چې دا دواړه وینټریکل د یو بل نه بیلوي نو دا غټ وي. او د دې کې کني رړه چې کله څنګه نور وجود ته وینه سپلای کوي داسې دا وینه دا خپل ځان ته هم سپلای کوي. نو کله چې داسې خلک ځوانان چې هغه ایکسرسایز له لاړ شي یا هایکینګ له لاړ شي یا ځوانان لوبو له وځي، نو داسې خلک چې هغه ته جینیټیکلی دا پریډسپوزیشن وي دې ته یعنی جنیاتي طور باندې هغې دې بیمارۍ کې دې دا رسک زیات وي. نو دی وشي دا چې دی کله ډېر زیات ایکسرسایز وکړي د دې د هارت ریټ یعنی د زړه دا دړکن دا زیات شي. چې د زړه دړکن یې زیات شي نو زړه هغه عمره ډېر تیزۍ سره دا وینه ټول وجود ته پمپ کوي، ځکه چې هلته کې وجود ته اجت وي د وینې. نو چونکې دا دیوالونه هسې هم پړسېدلي غټ وي چې کله دا زر شي او دې ته وینې رفتار زیات شي نو دا نور هم کولو شي، او کم چې د وینې په کم پایپونو کې چې دا وینه دا پمپ کوي دا ډېر زیات تنګ شي. دې سره وشي څه، دې سره د سپلای او ډیمانډ دغه مس میچ وشي او کسته یا دغه ځوان ته هارت اټیک وشي. اوس موږ له پکار څه دي، موږ له پکار دا دي چې داسې ځوانان چې هغه داسې ایکسرسایزز لري، چونکې ځوانانو کې انرژي زیاتوي، دوی ځي داسې ایکسپیډایشن دپاره داسې غرونو ته خیږي، ایکسرسایزز کوي، لوبو له ځي. نو دوی له پکار دي چې دوی د داسې ایکسرسایزز د مخکې خامخا خپله ای سی جي، خپله ایکو او خپل ای ټي ټي یعنی ایکسرسایز ټولرنس ټیسټ وکړي. ایکسرسایز ټولرنس ټیسټ کې موږ دا وګورو چې دا کس تر کومه حده پورې دا ایکسرسایز یا دا کم محنت چې دی کوي دا کم ځای پورې دی زغملی شي او تر کومه پورې دا دی د وجود د دې اجازت ورکوي. نو د هغې نه پس که چېرته د دې انسان وجود دغه نارمل کیټګري کې راځي خو د له پکار دی چې دا ټول اکټیویټیز وکړي. کوم ټیم چې دی هایکینګ دپاره یا داسې سپورټس دپاره چې هلته کې خامخا فرسټ ایډ کټ موجود وي، که کوم کس ته داسې څه مسله راځي چې هغه وایي زما ګس طرف ته درد شو یا هغه موږ چې وایو زیړ شو یعنی فینټ شو، دلته د ساه اخیستو تکلیف شو، نو چې دی زر تر زره دلته دغه انیشیل ټریټمنټ هم ورکوي او دی اسپتال ته یا کوم چې هم نږدې طبي مرکز وي هغې ته را رسولی شي. بل یو اے ای ډي ورته وایي اټومیټډ ایکسټرنل ډیفیبریلیټر، هغه ملاویږي یعنی او دې سره هم د دغې کس د مرګ یعنی مرګ د ریشو ډېره زیاته کمه شي. کوم هم چې ټیم ځي چې دې ټیم کې یو کس ته خامخا د سی پی آر یعنی کارډیو پلمونري ریسسیټیشن مکمل چل زده وي. په دې موږ کولی شو چې په خپلو ځوانانو کې دغه د مرګ تناسب لا نور هم کم کو. هغه ملګري چې هغوی ته دا مسله وي نو چې هغوی په دې خبره باندې پوه شي یا د هغوی باقاعده سکرینینګ وشي او له داسې سانحو نه مونږ ځان او خپل خواږه خلک بچو ساتو. مننه.